هرات کې د لرغونو آثارو د ساتنې او د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې څخه د خلکو د ملاتړ او د عامه پوهاوي تر نامه لاندې قومي جرګه جوړه سوه. دا جرګه چې د هرات ولایت د سرحدونو او قبایلو ریاست له لوري په لاره اچول سوې وه، پکې ګڼ شمېر قومي مشرانو، مخورو او چارواکو برخه اخیستې وه. د هرات د سرحدونو او قبایلو ریاست مشر وایي د انساني قاچاق او د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې د تیر یو کال راهیسې تر 100 پورې قضایي پیښې ثبت کړي دي. له بلې خوا د هرات اوسیدونکي او ولایتي شورا په هیواد کې بیکاري، د خلکو بېوزلي او بېوسي د انساني قاچاق د مواردو د زیاتوالي اصلي لامل یادوي. نور حال په دې هکله زما د همکار په راپور کې. هیواد کې د شاوخوا 4 لسیزو راهیسې د جنگ، جګړو او تاوتریخوالي له کبله بنسټیزې پروژې ورانې او ډېرې لرغونې او تاریخي ودانۍ ویجاړې او ګڼې کورنۍ یې هم کډو کولو ته اړ کړل، چې په دې سره انساني قاچاق هم زور واخیست او دا لړۍ آن تر اوسه هم دوام لري. په دې وروستیو کې هر څو د لرغونو آثارو د خوندیتوب او د هیواد څخه بهر د تاریخي آثارو د قاچاق څخه د مخنیوي لپاره هڅې سوي، خو کوټلې اقدامات نه دي ترسره سوي. په هیواد کې ناامنیو، جګړو او تاوتریخوالي خلک ستومانه او بېوسه کړي او دې چارې د انساني قاچاق لپاره لار هواره کړې. نن د هرات ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست له لوري د لرغونو آثارو د ساتنې او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي جرګه په لار واچول سوله، چې پکښې د یادو ننګونو پر مخنیوي او هوارۍ ټینګار وسو. د هرات د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس وایي د لرغونو آثارو او انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د تیر کال راهیسې تر 100 پورې قضایي پیښې ثبت شوي دي. در سال گذشته 96 مورد قضایه هستند که مجرمینشان به سزا رساندند. از این سال تا حال راپوری کمیته در اخیر سال، کمیته‌ای که به خاطر تعقیب قضایای قاچاق انسان ایجاد شدن در سال 1390 در رأسش هم وزارت عدلیه هستند و وزیر صاحب عدلیه سکرتریت را به دوش دارند. در آخر سال اعمال را ارائه میکنند. د هرات د ولایتي شورا غړی غلام حبیب هاشمي ناامني د خلکو بېوزلیتوب او بېوسي بهر ته د ځوانانو د تشت او د انساني قاچاق اصلي لاملونه یادوي. جوانها از کشور فرار میکنن یا بحث قاچاق انسان در ولایت هرات سر از یک پروژه و برنامه و اینا در طریق رسانه به نشر میرسه. عوامل اول اصلی از اینه که فقر، بیچارگی، دامنگیر جوانها شده. امروز اشتغال ضعیف به صورتی که باید وجود داشته باشه وجود نداره. عوامل اصلی اینه که کسانی که امروز میرن بعد از 12 سال مکتب باید میرن در پانتونا یا دانشگاه میرم اونجا سند لیسانس خود میگیرم، سند ماستری خود میگیرم، حتی دکترا دارم. بر اساس همون لیاقت و شایستگی و رشته از اونا به کار گماشته نمیشم و اونا مجبور میشم که بالاخره کشور ترک کنم. لبل خوا قومي مخبر او مشران بیا په حکومت کې دننه د مافیایي کړیو شتون د انساني قاچاق د سمبالښت لامل یادوي او وایي د قاچاقو د موزل د مخنیوي لپاره باید د مافیا لاس لنډ سي. ډیر خلک شته چې په لوړو دغو کې لاسونه لري او هغه هم طرفداران لري چې د خلکو د انسانانو قاچاق کوي او که بیا د خلکو ته دا زمینه د دې لارې پیدا کوي. دا خلک باید د افغانستان څخه باید په نورو دنیا ته باید ورسوي. هغه په هر ډول کې تقریبا داسې چې معلومیږي چې هره ورځ موږ د خلکو سره تماس لرو چې د هغه خوا څخه دوی مړي راځي، دوی لړشونه راځي او دوی شهیدان راځي د بېچارو خلکو څخه. تقریبا داسې کور به نه وي چې هغه به په دې غم په دې ټغر باندې به نه وي کښېنستلی. هر څوک حتمي په دې لارې کې دوی خلک د لاسه ورکړي دي، خپل اولادونه یې د لاسه ورکړي دي. د کارپوهانو په باور په هیواد کې د 2 لسیزو ناخوالو او جګړو له امله د خلکو اقتصاد ټکنی کړی او دې چارې د لرغونو آثارو د غلا او انساني قاچاق لپاره لاره هواره کړې.